السلام علیکم ستړي مشه درنو اوریدونکو هیله ده چې تاسو ټول بخیر اوسئ. تاسو په تیر کې له مسکاله تر دې حاله ناول او د هغې برخې په پای کې تاسو اوریدلی و چې د پاڼې کره د هغوی د یو ماشوم سنتګري وه. لایق ته یې وویل چې راتللی خو نه شي خو خبرول دې راباندې حق دی. بیا پاڼې لایق ته وویل چې ته موبایل مه پرې کوه، زه در باندې سندرې اورم. تر دې ځایه تاسو په تیره برخه کې اوریدلی وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. له یوې خوا یوې ښځې په شینکۍ غږ راوکړه چې پاڼې را میدان ته کړي. پاڼې ډېر وزرونه وړاندې کړل خو چا ونه منل. موبایل یې په لاس کې نیولی همداسې 2 چرخه ووهل. په 3م چرخ یې پښه ونښته او ولوېده. خنداګانې شوې. زه هم له خندا شین وم. پاڼه په بله کوټه دننه شوه. سا وه. ما ورته ویل ولې د غوا لورې؟ ویلې ما درته نه ویلې چې څه ته راباندې خلک خندوي؟ ما نو کله نڅا کړې ده او نه یې کوی شم. کله چې پاڅېدم موبایل ته مې پام شو. ما ویل دا هر څه خو تا اورې. ورخطا شوم، له تاثیر لاندې راغلم. له پښو مې دم وښود. درز شو، راولوېدم. د غوا لورې باور وکړه لایقه. کله مو چې روغتون کې د فراغت مراسم وه په هغه شپه مو بد حال راخیستی وه. چا څه کول او چا څه. ما له ځانه سړی جوړ کړی. همداسې په تالار را دننه شوم. ټولو نجونې منډې کړې چې دا څوک راغی. وروسته مې ورته وخندل چې زه یم. هلته مې راته یو ملګري وویلې چې راځه نڅا کوو. هغه چې څنګه تاوه شوم په چپرکټ کې مې لمن ونښتله او په بل مخ راوغورځېدم. ډېره خجالته شوم. اوس یې هم ملګري راته یادوي او اوس دا کار هو توبه. ناروغه ښځه یم. ما ته چا ویل چې د روغو ښځو پیښې کوه. په شرمو وشرمېدو لایقه. لیونۍ په همداسې ژوند کې لذت او خوند وي. سمه ده، زه نو اوس وځم چې څوک شکي نه شي او ته هم ویده شه. سبا موږ ډېر بوخت یو. که وخت مې پیدا کړ زنګ درته کوم، که نه خفه نه شي. نو ښه سمه ده، ښه شپه، الله پامان. سهار دفتر ته لاړم. دا نو زموږ د سیمینار وروستۍ ورځ وه. په دې ورځ نو پاڼې میسج او مسکال ونه کړ. د شپې 10 بجې جلال آباد ته راورسېدم. پاڼې ته مې پیغام پرېښود چې زه جلال آباد ته راورسېدم. سهار چې راپاڅېدم ته پاڼې پیغام راغلی و. لایقه شکر چې په خیر راغلی. بخښنه غواړم، موږ میلمانه درلودل. سبا په خیر راشه، خو پام چې د نارینهو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. پښتون او څراغ دې پیژني چې کوم جنجال را پیښ نه شي. چې راورسېدې که موقع وه د انګړ منځ کې درېږم. ته به مې له کوڅې وویني او چې په کوڅه کې تېر شوې زما اروا به تازه شي. جان حتمي راشه. سمه ده، سهار درځم که ژوند وه. سلامونه، سهار په خیر. سوډانا مننه د کوچو غونډاریا. ستا دې هم په خیر وي. مننه کوم. کوه چې کوي. هلکه د فضول خبرو نه تېرېږه. راځه چې حمل ته ځو. کور دې وران شه. بېګا له کابله راغلی او اوس له شنه سهاره هلته. د عاشقانو نوم دې وشرموه. د ډاکټرۍ د وراره د سنتګرۍ مراسم دي. نو ځکه زه سوډانا. یا هلکه په چا مو ونه ډبوي. نه راځه، په چا کار نه لرو. پوره 1000 افغانۍ به راکړي. د 400 به تیل واچوو او نورې به کور کې ورکړم. زه ګورو به ډمه ریکشه ده، څه ټیلر خو نه دی. سمه ده لایقه. زه د مرکز 2مې دروازې ته راورسېدم. د غوا زویه زاولې دروازې ته راورسېدم. داسې 2مې کوڅې ته راووتم. ته هم ژر راشه چې ناوخته دي. هلکه چیناره سګرټ لرې؟ د مور زویه د سګرټو کیسه کې مه اوسه. د جنسینګو غم کوه چې مغز دې قوي شي. سمه ده، غاړې ته ودرېږه. واخله په خاورو موړ شي. سا تګ راتګ راته په 15000 افغانۍ تمامېږي. د مور زویه دعا کوه چې ستا غوندې قوارې زه په وخت وړم او راوړم. که نه تاسو په 10,000 هم نه وړي. ډېر نه سړی یې. د مور زویه په دې جنسینګ کې خو یې دومره کم اچولي وه. د غوا زویه مزل وکړه. ته راته یې له خپلې کیسې شروع کړي دي. ټیپ دې هم کار نه کوي. په ټیپ څه کوي؟ زه یې درته په ژوندۍ بڼه وایم. لایف یې واوره. نه صبرېږي یاره بې له تا. زړه سره څه وکړم؟ رایې وستم ستا کوڅې ته بیا. زړه سره څه وکړم؟ ډېرې که توبې د ښکلو یارانو نه کړم. ماته کړې توبه را باندې بیا. زړه سره څه وکړم؟ و د کوچو غونډاریا. دا خو راورسېدو. دا رکشه د خیبرو دوکان مخې ته ودروه. سمه ده. و هلکه خیبریا رکشې ته ګوره. لایقه مخکې شه. نو کور یې لرې ده که نږدې؟ وریجې او غوښې به ترې ووهو. نور یې موږ څه کوو؟
راځه غوښه مخه نشته، یوازې په لار تیریږو او بیرته راځو. دا نو څه شی شو؟ پاڅه مړه یا هلکه، جینکۍ دي جینکۍ، راځه دا به د ډاکټرې مېلمنې وي. بو دا څه بلاګانې دي؟ د افریقي زرڅانګ به پرې وبخي. سوډانه مخامخ وګوره. کوم خوا؟ هغه مخامخ وګوره د غونډۍ له لوري چې راښکته شوې. او په خدای بشیش، ما ته لکه چې خدای د وړانګې بدل راکړ. لایقه سم لاندې باندې ورته وګوره، بیا یې نښې پاڼې ته ووایه چې درنه غلطه نه شي. نه غلطیږي، راځه همدا د ډاکټرې کور دی. دا ښځې چې وردننه شوې، موبایل یې ځواب نه کړ. نه بوخته به وي، خو دوی د سنتګرۍ نه پوره واده جوړ کړی. خوش نه دي که نه؟ یوه لکۍ نه لري. راځه چې زه ډوډۍ په هوټل کې وخورو، بیا به ښار ته حرکت وکړو. سلام لایقه، پاڼې یم. دا مې د مور شمېره ده. زما موبایل شملې په اوبو کې غورځولی وه، اوس کار نه کوي. تا څه وکړه؟ ما دا وکړه چې اوس بیرته په لار یم، د ښار په لور. دروغ مه وایه د غوا لوري. که یې نه منې له سوډانه پوښتنه وکړه. اوف خدایه، دا څه وایي؟ دا څه وشو؟ ما څراغ پو کړی وه چې بیرون وسه. کله چې د لایق ولید بیا ما ته ووایه. پاڼې ته عجیبه خبرې کوي. اول دې ویل چې څراغ او پښتون دې ونه ویني، اوس وایي چې ما څراغ پو کړی وه. هغه ما ولیده، خو ژر مې پزې ته ماسک واچوه. له ماشومانو سره په جنجال اخته وه. لایقه له زړه مې یو خدای خبر وه. د ټول واده شوو میړونه راغلی وه. زه د کوټې کونج ته ولاړم. ښه ډېر مې وژړل چې کاش لایق هم راغلی وای. که یې نه منې له غونډۍ لوري 4 نجونې راغلي. د یوې زیړ افغاني ګنډ په ځان وه، ډېره لوکسه وه. ښه بس که، هغه څه ګړینګنه ده. تا ته هسې پردۍ ښځې ښې ښکاري. چپ شه د غوا لوري، د چنار خوښه شوه. وی خندل. بیا نو ښه نجلۍ ده، د کاکا لور مې ده او خاطره نومیږي. زما او ستا له اړیکې خبره ده. هره ورځ راڅخه ستا پوښتنې کوي. ښه سمه ده. زما کار دې څنګه کړ؟ د څه کار؟ تا چې واده کړی و چې ته له کابله راځې، ما به د ژوند ټوله کیسه لیکلې وي، در به یې کړم. ښه پوه شوم. لایقه خو ته پوهېږي چې ستا له تلو نه وروسته زما ټولې شپې په روغتون کې وي، او چې راغلم نو د ژوندون خالي وه. نو څنګه مې لیکلی وای او کله مې لیکلی وای چې دا مېلمانه لاړل وبه یې لیکم. خو شاید څو ورځې مې موبایل هم بند وسي، ځکه موبایل مې خراب شوی. تر هغې چې بل موبایل پیدا کوم د مور په موبایل به دې احوال اخلم. سمه ده، خو کیسه دې هېره نه شي چې زه ورته ښه سخت په تلوسه کې یم. په سترګو د اوس لپاره ښه وخت او ښې چارې درته غواړم. او رښتیا په لاره کې دې د ځان خیال کوه. زه دې څارلی نه شم. مور مې موبایل غواړي. دعا کې مې یاد یې. د خدای په امان. پوره 12 ورځې دې منځ کې تېرې شوې. د پاڼې د مرګ او ژوند درک نه لګېده. فیسبوک مې خلاص کړ. د ملګري علي شباب په وال څو له درده ډکې کرښې لیکل شوې وي. هغه لیکلي وه: شیبه په شیبه په بې صبرۍ او ورختایۍ سره مسنجر ته سر ورښکاره کوم، خو ستا سلام کلام نشته. مرم درپسې نازولیا جانانه، ډېر درپسې خفه یم. څه وکړم؟ یوازې اسویلې را پاتې دي. بس دی راشه. د ټلیفون سکرین مې وپړکوه. راته ووایه له تا نه ډېر په تا پسې خفه یم. زه چې تر هغې لیکم ته راته مخکې ولیکه چې مینه در سره لرم. ستا مئین بې تا هېڅ دی. مینه او درناوی. د علي شباب دې لیک نو بیل درد راکړ. دې لیک ځکه د کیفیاتو په حدونو ګډ کړم چې دستې زما حل همدا وه، لکه علي چې زما له حاله خبر وي او زما درد یې انځور کړی وي. دا وخت نو د درویش دراني دا بیت مې خولې ته راغی: بېلتانه دې د هر چا په غم شریک کړم، یار د بل دروم یو زه ورپسې ژاړم. 14مه ورځ د پاڼې د مور په شمېره پیغام راغی. ژر ژر رانهیغ شوم. موبایل بلا وهلی مې هینګ شو. ما هڅه کوله چې ژر ژر یې ولولم، خو موبایل کار پرېښود. بل ډول مې اعصاب ګډ وډ و، خو پیغام مې ولوست: وبخه لایقه، ډېر ځنډ مې وکړ. تا سره له خبرو 2 ورځې وروسته مې کورنۍ زما ژوند د بل چا پورې محدود کړ. هغه هم هغه څوک چې ته یې د غرني په نوم پېژنې. په وجود کې مې یوه ګوته روغ ځای نشته. پلار په تودو چړو وداغلم، ورور زندی کړم. همداسې بېهوشه شوی وم چې تر هغې په حال کې دم نو زما دسمال یې ورکړی وه. تر دې وخت په کټ کې پرته وم. بېګاره کې لږه شیمه را پیدا شوه. ستا لپاره مې په مختصر ډول یو څه ولیکل. ډېر څه به پاتې وي، خو په هر حال اړین موضوعات پکې یاد شوي دي. بل دا چې ما ادبیات نه دي لوستي، ساده خبرې دي. خدای دې وکړي چې ته پرې وپوهېږي. یو دسمال مې هم درته جوړ کړی.
کار لا پوره نه دی خلاص، همداسې نیمګړی یې درکوم. شاید دا زما او ستا وروستی لیدنه شي، ځکه زه نه غواړم چې نور ژوند وکړم. سبا په خیر راشه چې امانت در وسپارم. سمه ده پاڼې، خو دا چې ته موبایل نه لرې دا به څنګه شي؟ زه به 10 بجې له کوره در ووځم، ته هغه د شیدو دکان سره په تمه شه. سمه ده. او بل دا چې پاڼې زما او ستا د مینې 2 کلونه برابري. آیا کوم داسې ارمان بې له دې چې زما نه شوي کوم بل څه لري چې ما نه وي پوره کړی؟ اس ویلی یې وکړ. هوش ته څه دې راته ووایه، ژوند به مې درزار کړم. یو دا چې ته ناروغ شوی وي، باید روغتون کې د خدمت ما کړی. بل دا چې ته راغلی وي او زه ناروغ وم او نه تا ځان ته نږدې کړم. زما لپاره به له دې نه ښه د زړه لوی بل ارمان نه وي. او یو څه بل هم شته، هغه دا چې تا غوښتل چې زه او ته بېګا ته خیالي واده وکړو. تا له ښاره شمې او ګلان راوړل، د سیند په غاړه دې په ګلانو زما نوم ولیکه. شمې دې بلې کړي، قضا ماښام وه، ما سره جوړه واچوله، په لاس مې نکریزې ولګولې، مراسم مو پیل کړل. په ټلیفون دا هر څه ډېر ښه روان وه. یو او بل ته مو ډېرې ښې لارښوونې کولې. تا چې زه قبوله کړم، ما د قبولیت 2 پړاوه تېر کړي وه، چې په 3م پړاو کې مې مشر ورور سپین غر راننوت. موبایل یې راڅخه واخیسته. نکاح نیمګړې پاتې شوه. که څه هم دا 1 کال مخکینۍ کیسه ده، خو باید سبا یې 3م پړاو تکمیل شي. زما دې بدو ارمانو ته په سترګو کې اوښکې ډنډ وي. له خولې مې اخ ټوخ نه خوت. بس مړ وم، ساه راڅخه وتلې وه. یو ژوندی جسد پاتې وم. بیخي مې وضعیت خراب وه. همدومره مې له خولې ووتل، و زما ګرانې دستي ښه وخت، سبا خبرې کوو. دا ول مسکاله تر دې حاله ناول اتمه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم. تر هغې ښه وختونو خوشحاله ژوند